کرکټ کې خالي پیژنم خاص مې ګپ نشته خو کرکټ مې پیژانده د افغان ډیاسپورا نتورک درنو ښاغلیو لیدونکو زه عبدالوکیل اټک ستاسو په چوپړ کې یم او دا ځل تاسو د یو ځوان بزنسمن یو تاجر د تجارت خونې ته بیایو او ګورو چې دی په پردیسه ځمکه په څه رنګ د خپل معاشیت او د ژوند لپاره کار کوي زیار وباسي او د خپل تجارت لپاره څه فکرونه لري او د څنګه په دې پردیسه ځمکه کې میشت شوی دی ادغام شوی دی او د بزنس چارې څنګه روانې دي نو راځي نن منګه د ښاغلي شوکت ملمانیو او د دې څخه د دې د ژوند کیسې اورو ښاغلی شوکت تاسو کې مهرباني وکړئ او زموږ لیدونکو او اوریدونکو ته په لنډه توګه ځان باندې راوپېژنئ او دا هم ووایئ چې تاسو څه بزنس لرئ او څه کاروبار کوئ. اول خو ډاکټر صاحب تاسو ډېره مننه او د ډاکټر صاحب هم تاسو ډېره مننه چې تاسو ماته دومره هغه راکړه. زه چې زما نوم چې دی شوکت دی او زه په 2015 په اخر کې اتریش ته راغلم نو هلته چې تقریبا ما دا سوچ وکړ چې باید زه کار ونه کړم زه له سټارټه کاروبار شروع کړم. بیا چې کله زه راغلم دلته ما یو وړوکی غوندې کاروبار شروع کړ تقریبا یو 6 میاشتې ما کې وتې وې زه په کم کې وم ما 100 پونې یو کاروبار شروع کړ چې هغه ما په فیسبوک مارکیټ کې یو څه خرڅول یا په ویلهمین کې مې خرڅول چې په هغه وخت کې د موبایل پوښونه ول او چې د کوم موږ ورته غوږالۍ وایو دغه وي دا ما خرڅول. نو د هغه نه بعد ما خپله کار ته چې کوم مزدوري دی هغه ته ما کم سوچ کو او کاروبار ته چې ما ډېر زیات سوچ کو نو دغه نه بعد د ما سلسله مخکې روانه سوله او څه وخت بعد مې کاروبار هم شروع کړ خپل. نو د ستاسو د دوکان او د غاټۍ چیرته واقع ده دا فعلا چې موږ تاسو سره ګورو دا چې په فلورزدو بانوب سره ده تقریبا 2 منټو کې ده او انګره شتراسه 7 باندې ده چې 3 اصلو رابطې کېږي د دوکان ما خلاص کړی ده. مخکې چې زه یو بل ځای کې وم چې هغه یوزف تیته شتراسه هلته و د اوبان په سر باندې و اوزیکس باندې او اوس چې دی ما دلته خپل دوکان خلاص کړی دی چې په فلورزدو بانوب کې ده. ته چې شروع کې دلته رالې د ژبې سره د څه ستونزې لرلې د جرمني ژبې سره؟ اول چې زه راغلم ما ډېر زیاتې ستونزې لرلې ځکه د جرمن ژبه چې ده که چېرته ته زده نه کړې نو زموږ نیکه به یوه کیسه کوله وایي یو که چېرته یو هېواد ته لاړ شې او ژبه دې زده نه وي نو ته هلته ړوند او کوڼ هر څه یې. نو ما کوشش وکړ چې دلته زه اول ژبه زده کړمه د ژبې نه بعد چې دی ما ته انګلیسي راتلله دومره په انګلیسي باندې زه پوهېدم نو انګلیسي او جرمن چې ده لږ سره یو رقم دي نو ما چې کله دا ستونزه حل کړله نو دغه نه بعد ما خپل کاروبار شروع کړ. د ژبه چیرته د ژبه د چیرته زده کړه په کورسونو کې کورس څه تعقیب کو زه کله چې راغلم 6 میاشتې زه په یو کم کې وم هلته ماته څه د کورسو سهولت نه و. د هغه نه بعد زه لاړم سالزبورګ ته هلته یې زه ټرانسفر کړم هلته یې بوتلم نو هلته چې دی بیا ماته یو وړوکی غوندې کورس راکړ چې ماته به په هفته کې 2 ورځې یو معلمه وراتلله به او موږ ته به یې د ژبې کورس ښوده خو هلته چې دا زه به ډېر نزده کېده کله چې ما اسناد واخیستل زه وین ته راغلم نو دغه نه بعد دلته زه په یو کالج کې وم نو په هغه کې تقریبا ما 2 کاله تېر کړل او دلته مې څه زده کړه. د ژبې د زده کړې نه وروسته تا کومه لیره یا کوم مسلک ونه لوستو رسم بزنس ته رالې؟ ما سوچ دا و چې که زه چېرته لیره اوزبیلډونګ وکړم نو دغه وخت چې دا لیره اوزبیلډونګ ډېر ښه شی ده باید هر کس یې وکړي خو د ما اصل سوچ کاروبار ته و مایل زه باید خپل کاروبار شروع کړم نو ما هغه وخت چې دا کوم لیره ته ورکوله مایل دا وخت زه باید کاروبار ته ورکړم. ما چې د آنلاین ډېر زیات کاروبار کول هر څه پروډکټ به مې خرڅول آنلاین یو شي به مې راوغوښتل د موبایل پوښونه به مې راوغوښتل چارجرې به مې راوغوښتلې
چې غالۍ به مې راغوښتلې نو دا به ما آنلاین خرڅول. نو ما ویل چې دا 3 کاله زه باید آنلاین کاروبار ته ورکړم. نو د هغه نه بعد چې دا ما په ټیک ټاک باندې ټیک ویډیوګانې هم جوړولې چې کوم د موبایل سیټینګونه دي یا چې نوې ټکنالوژي راوځي د هغه په باره کې مې ویډیوګانې جوړولې. نو له دې سره ما اخر چې دی دې ته ورسېدم چې زه خپل د موبایلو یا الکترونیک دکان خلاص کړم. ستا دغه بزنس ستا دپاره څومره کفایت کوي او یا ته څه فکر لرې چې دا نور څومره وغځې؟ که زه ووایم چې یو کاروبار هر کاروبار چلېدلی شي. اول زموږ ملګری هغه دا کیسه کوله چې ما له یو ځای کې تیږې واخیستې هغه تیږې کې ما تقریبا 400% ګټه وکړه. نو که چېرته ته تکړه یې په یورپ کې ایماندار او صفا یې خپل کاروبار سره مخلص یې نو هر رقم کاروبار چې په هر جګي دا یورپ ته هر سړي ته خپل حق ورکړل کېږي. کاروبار به ته په سوشل میډیا کاروبار به ته خپله چلوې. نو دا دکان کې چېرته مخکې یو داسې خاص نه چلېده چا نه چې ما واخیسته. نو د هغه نه بعد چې کله ما واخیستې نو ما په سوشل میډیا او داسې د خپلو افغانانو سپورټ و چې هغو ماته مینه راکړله او دا دکان الحمدلله ډېر ښه روان دی. یو پوښتنه که داسې وکړم چې دغه توکي چې تاسې دلته خرڅوئ دا د کوم ځای نه واردوئ کوم ځای نه راوړئ؟ داسې چې له جرمني نه هم راوړم د هالند نه هم راوړم او د چاینا نه هم راوړم چین نه هم راوړم د کوریا نه هم راوړم چې کوم ځای کې ماته ښه مال پیدا کېږي یا ښه پروډکټ ماته په ارزانه بیه باندې پیدا کېږي نو دا هغه ځای کې زه خبره ورسره کوم. ستاسې ډېر مراجعین څوک دي دلته؟ مثلا افغانان دي که نه هر څوک راځي تاسو ته؟ دلته چې دي زیات د موږ افغانان راځي چې ډېر زیاته مینه راکړي. که زه ووایم 95% د موږ افغانان ماته راځي چې هر څه ورته پکار وي نو هغه د هغو سپورټ ما سره ده. د مثلا د افغانانو دپاره تاسو کوم خاص پرایس لرئ که نه؟ ما په ویډیو کې ویلو چې د افغانانو دپاره کوم هغه مهاجرین چې دي په کمپو کې اوسېږي د هغو دپاره ما له 20 نه 50% پورې هغه لګولی تخفیف لګولی ډسکاونټ لګولی دی. او کوم چې موږ افغانان نور دي کار نه کوي یا فلحال په جاب سنټر سره دي نو د هغو دپاره ما تقریبا 10 نه 20% خپل افغانانو ته لګولی ده. ډېر ښه. یوه پوښتنه که تاسې نه داسې زه وکړم چې ستاسې چې ډېر کلونه کېږي دلته اوسېږئ د افغانستان سره تعلق څه دی؟ زه افغانستان سره ما دا تعلق دی زه د پکتیا یم په قام ځدران یم او اصل زه اوسېدلی یم ډېر وخت په پېښور کې اوسېدلی یم خو اوس هم کور چې تللی د نیمایي کور هم تللی د لوګر کې اوسېږو اوس فلحال ځکه چې هلته هم جایدادونه ول نو د دې وجې موږ هلته کورونه ول نو اوس موږ ژوند په لوګر په پل عالم کې کوو. څه فکر کوې چې کومه ورځ به داسې راشي چې افغانستان ته لاړ شي؟ که زه ووایم هره ورځ د افغانستان په هکله زه سوچ کوم چې کله به خدای پاک د وطن جوړوي یا وطن کې یو داسې امن راشي لکه څنګه چې دلته ده نو زم خو زه هر کال اراده مې ډېره وي چې باید هلته پوخ لاړ شم او خپل وطن ته خدمت وکړم خپل افغانانو ته ډېر خدمت وکړم ځکه که وګورې نو زموږ د وطن دپاره خدمت خلک چې دي ډېر کم دي او وطن کې غربت غریبي ډېره زیاته ده نو د ما پوره کوشش دی چې زه خپله د دوکان هره میاشت 10 او 20% کومه ګټه چې ما ده زه غریبانو ته وسپارم. لکه تاسو په خپلو خبرو کې دا وویلې چې دلته څوک د چا حق نشي خوړی او دا څه معنا لکه ستا د فکره دا کیسه څه معنا یعنې دا واقعي دلته یو اجتماعي عدالت دی یو سړی کولی شي چې مطمئن کار وکړي خو لیکن زه غواړم ستاسو د خولې نه پوه شم چې دا څه معنا زما مطلب دا و چې دلته د هر څه ذرې پوښتنه کېږي یعنې که ته چېرته غواړې ځان مخکې بوځې نو دا حکومتونه چې تا سره سپورټ هم کوي دا هغه تا سره سپورټ هم کوي. بل په یورپ کې یو قوانین دي که چېرته ته کاروبار کول غواړې نو دا حکومت تا سره پوره مرسته کوي په هر لحاظ سره د فاینانشل تا سره مرسته کوي نوره د تجربې تا سره مرسته کوي. نو زما مطلب دا دی چې دلته تاسو کولی شئ خپله زندګي ډېره زیاته کامیابه کړئ نو زما مقصد دا و.
یعنې ستا ډېره بخښنه غواړم یعنې تاسو داسې بیا وایي چې تاسو ډېر ډاډه کار وکړئ ستاسو حق څوک نشي خوړلی نه ته د چا حق خوړی شي او نه ستا حق څوک خوړلی شي زما مطلب دا دی دلته چې دی نه څوک د چا حق خوړلی شي نه څوک د تا حق خوړلی شي نه ته د چا حق خوړلی شي نو د ځوانانو دپاره یو ډېر ښه چانس دلته ده کوم هغه ځوانان چې دلته راځي دلته باید تاسو ځان ته یو پلان ولرئ هغه پلان باندې لاړ شئ که چېرته تاسو غواړئ کامیابه شئ او دلته په واقعیت باندې تاسو ډېر لوړ مقام ته رسېدلی شئ یوه پوښتنه ته چې هره ورځ کار ته راځي او په دې لاره باندې ماشومان جنکۍ او مثلا پیغلې ګوري چې مکتبونو ته ځي درسونو ته ځي او په افغانستان کې هغسې حال دی چې د جنکو په مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي څه احساس کوې چې رښتیا خبرې په دې باندې زه ډېر زیات خفه یم په دې باندې ما 2-3 وارې ویډیو ما اچولې وه د مکتب د جنکونو مکتب دا د جنکانو حق ده داسې ده په اسلام کې هم راغلی دي چې باید جنکانې مکتب ته لاړې شي که چېرته موږ جنکانې مکتب ته ونه لېږو بله ورځ د موږ خویندې مندې مریضانېږي نو هغه باید موږ له د ښځو هغه ته بوځو که چېرته موږ په وطن کې ټول نران ډاکټران شول نو زه وایم داسې د اسلام په خلاف هم ده او د افغان په خلاف هم ده اروپا ته څنګه راغلی په کومه لار راغلی څه سختې دې ولیدې څه فکر در پیدا شو او هغه څه چې دې تصور کوو هغه دې دلته وموندل که نه زه چې کله اروپا ته راتلم رښتیا خبرې زه ډېر وړوکی وم نو د ما پلار چې ده د موټرو بارګین په جلال آباد کې نو ما به اکثر دا فکر کوم چې زه باید اروپا کې یو خپل کاروبار شروع کړم زه په دې لارو باندې زه که چاکي راغلم په دې لارو باندې په افغانستان او په ایران او په ترکیه او داسې په دې ملکو راغلم تقریبا په 6 میاشتو کې راورسېدم نو کوم د ما هغه شو ډریم مې شو هغه ګول مې شو نو هغه ته ما ویل زه به ځان رسوم او نو الحمدلله په الحال زه چې دا نیمایي هغه ته رسېدلی یم نو کوشش به کوم چې خپل مقام ته ورسېږم په لاره کې دې څومره سختې ولیدې په لاره کې مې ډېرې سختې ولیدې چې ما ډېر تقریبا 2-3 وړکي شهیدان مو لیدل چې موږ سره په هغه کې ول یو دوه مې په ایران کې ولیدل او دوه مې په بلغاري کې ولیدل چې مړه سول یو دوه چې دي په تورو اوبو کې مړه سول د بلغاریا او داسې په ایران کې چې له تندې له وږې مړه سول یخ وو نو په لاره باندې ما ډېرې سختې لیدلې دي هر هغه افغان چې شاکي راغلی وي هغو ته ټول د دې لارې معلومات شته چې په لاره باندې څومره سختې دي ډېره مننه سره د دې چې ستا د بزنس وخت دی د تجارت وخت دی او شوکت جانه موږ ته د وخت راکړو چې ستا فعالیتونه موږ هغه ځوانانو ته چې دلته په اتریش کې او شاوخوا اوسېږي او هغې ته موږ دا ورسوو چې ځوانان کولی شي کار وکړي روزګار وکړي او ګټه لاسته راوړي او ستا د تجربو نه ګټه واخلي ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړې تاسو هم ډېره یو نړۍ مننه چې تاسو دلته راغلي ما ته وخت راکړه او یو نړۍ له تاسو ډېره مننه او له هغه افغانانو نه چې تاسو د ما ویډیو ګورئ دا اټک صاحب په چینل باندې نو هغه ځوانانو ته د ما یو اټک صاحب یو میسج ده چې کوشش وکړئ دلته خپله زندګي جوړه کړئ که چېرته تاسو کم عمر تاسو سره وخت شته تاسو ژوند کې یو څه وکړئ ځان ته یو وخت وټاکئ په هغه وخت باندې لاړ شئ او خپله زندګي دلته جوړه کړئ دلته هر سړي ته خپل حق ورکړل کېږي څوک یې تا حق نشي خوړلی نو کوشش وکړئ چې خپله زندګي جوړه کړئ تاسو که هر مقام غواړئ تاسو هر مقام ته رسېدلی شئ نو اټک صاحب تاسو او ډاکټر صاحب نه ډېره مننه او ډېره مننه خوشحاله اوسئ کاروبار کې دې برکت امین تاسو الله تاسو راته کامیاب لري مننه مخم خاص دغه بیا داسې ده خلاصېږي چې شولې ورته وایي او داسې بیا د ښځو دپاره دي دا بیا دې ته بیا وایي لیډر هغه ورته وایي او داسې بیا د سمسنګ دي دا بیا د هغه د الټرا 24 شور دي چې بیا د ایس دي بیا د اے کیسونه دي او